السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي روغ جوړ بایاست. راځه د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه نو ډېر ښایسته ګرامر دی، ډېر زیات بنیادي، ډېر زما دا ګرامر ډېر زیات خوښ دی ځکه دا ډېر زیات استعمالېږي، ډېر اسانه زده کېږي هم، استعمال یې هم ډېر اسانه دی. whenever, whichever, whatsoever, whatever, wherever and whoever د دې معناوې او د دې جملې پر دې باندې به جملې درته جوړوم، پر هر یوه باندې او د دې معنی به درته وایم. دا ډېر بنیادي ګرامر دی، دې ته موږ ریلیټیو پروناون هم ورته وایو، سبورډینیټ کنجکشن هم ورته وایو. راځئ جملې زده کړو. whenever you call me I will come. whenever you call me I will come. چې ته هر کله ما ته ټلیفون وکړې زه به راسم. چې ته هر وخت ټلیفون وکړې معنا زه به درسمه. whoever د whoever معنا هر څوک چې whoever wants to take action against me he may. هر څوک چې زما خلاف اکشن اخیستل غواړي هغو ته اجازه شته. هر څوک چې زما خلاف کاروایي کول غواړي. whoever wants to take action against me he may. که ویډیو در پای را سره وګورئ نو پر هر به مې جمله جوړه کړې ده. whichever هر شی، whichever dress you buy I will like it. چې هر کمیس ته رانیول غواړې زما خوښ دی، زه یې خوښوم، زما به خوښ شي. whichever چې هر شی، چې کوم شی. wherever چې هر چیرې، wherever چې هر چیرې. wherever you face any trouble just tell me. چې هر کله د یو مشکل سره مخامخ شوې صرف ما ته ووایه. wherever چې هر چیرې، where معنا چیرې. whatever چې هر څه. whatever you want to say it clearly. چې هر څه ویل ته غواړې صفا ووایه. clearly صفا صفا. whatever you want to say it clearly. whatsoever چې هر څه کېږي، چې هر څه وي. whatsoever happens I will not let you go. whatsoever happens I will not let you go. چې هر څه پیښیږي نه دې پرېږدم چې ولاړ شې. چې هر څه پیښیږي د تلو اجازت نه درکوم. نو دا زموږ د نن سبق چې هغه د whatever, soever, whenever, whichever, wherever په باره کې و، whoever په باره کې ډېر بنیادي انګلیش ګرامر ولو. که چیرې ستاسو دا سبق خوښ وي ویډیو کمنټ کې، د ویډیو په کمنټ کې تاسو لایک ورکړئ او د خپلې رایې اظهار ولیکئ. مننه. الله حافظ.